د احصایو معلومات ملي اداره چې په ټول هیواد کې هره ورځ زرګونه هیوادوال ته اړوند خدمتونه وړاندې کوي خلکو ته د اسانتیا په موخه په مرکزی دفتر کې د خلکو د هویتي ستونزو د حل په موخه کمیټې ګمارلې دي. په لومړي پړاو کې هیوادوال له نوبت سره سم ادارې ته مراجعه کوي. په دویم پړاو کې مراجعین د معلوماتو له برخې د خپل تذکیره معلومات ترلاسه کوي او په دریم پړاو کې په کمیټو کې د مراجعینو اسناد او ستونزو ته په کتو پریکړې کیږي او احکام ورکول کیږي. همدارنګه په څلورم پړاو کې له حکم اخیستو وروسته په اړونده برخه کې حکم ثبتیږي او په وروستي پړاو کې له مالي برخې د خدمتونو د فیس پاڼه ترلاسه او په بانک کې تحویلیږي او مراجعین اړوندو برخو ته استول کیږي. په کمیټو کې د کارونو په اړه د ادارې مالي او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی وایي الحمدلله دلته د هیواد له ګوټ له هره طرفه څخه کوم مراجعین چې راځي د هغو په ډېر صحیح توګه باندې خدمات روان دي. موږ کارشناسان ښه تحصیل والا ملګري دلته راسره کار کوي او ټول د خلکو په اسنادو باندې په هر قسم په هر ژبه چې ښه پوه دي او د خلکو مشکلات په اسانه باندې درک کوي. نو سهار له 8 بجو بیا ام د ماښام تر 6:30 بجو پورې اکثر وخت دلته د مراجعینو په خدمت کې دغه ملګري حاضر وي تر څو پورې اخیری کس له ادارې څخه رخصت شوی نه وي. کوم ملګري چې احکام ورکوي او په دې کمیټه کې د خلکو د کار لپاره ناست دي هغه هم تر هغه وخته پورې چې کار نه د خلکو سر ته نه وي رسولی تر هغو پورې ادارې څخه نه وځي او ډېر وخت داسې مراجعین وي چې هغو کار په خپل ولایت او په خپل ولسوالي په دې کې کېږي خو دوی دلته مراجعه کړې هغو ته راهنمایي کېږي چې خپل په ولایت کې او په ولسوالي کې کارونه خلاص کی او ولایت او ولسوالۍ ته راجع کی. ریاست عمومي له طرفه چې همیشه د دې کمیټو څار کیږي او هغه څوک چې تخلف وکړي هغه دستي خپل حضور ته غواړي او بیا هغه مشکل حل کوي یا کوم مراجع ته چې د دوی مشکلات حل کوي هغه ته لیږي.